دوستانو مینوالو السلام علیکم. دا نننی پروګرام د داسې شخصیت سره دی چې هغه د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی چې کله مو د سودم د علاقې د موسیقۍ ذکر راځي او د دې نوم پکې رانشي نو زما په خیال دا به دې سره ډېر زیات غټ خیانت وي. یقینا چې تاسو ته به د دې کیمرې په سترګې باندې یو شخصیت ښکاري. دا زرنوش استاد دی. دی د موسیقۍ سره د کم وخت نه تړلی شوي دي. دا به د دې په ژبه باندې د دې نه ورو. امید کوم چې تاسو ته به دا ډېر زیات خوند درکړي او زما مطلب صرف دا دی چې د دې غټ فنکار د یاداشتو او د هسټري او د دې د ژوند دا چې کوم هلې ځلې کې د موسیقۍ حوالې سره شوي دي چې دا موږ سره محفوظ پاتې شي او د دې یوټیوب په سترګو باندې یا د نور سوشل میډیا په سترګو باندې زموږ نورو پښتنو وروڼو ته هم د دې د حوالې سره د ژوند د حالاتو در ورسي. امید کوم دا نننی ماښام به تاسو ډېر زیات خوښ کړي. موږ سره اوسئ او د سرجي دا خبرې به یقینا تاسو ډېر انجوای کړئ. تقریبا زما خیال دی چې په 81 کې زه ریډیو ته تللی وم 1981 کې جی او د هغې نه لکه ما سټارټ اخیستی دی هغه وخت کې پروډوسر نواب علي خان صاحب و نو هغه لکه زما اډیشن کړی او هغه په ما باندې پروګرام کړی د هغې کې بس بیا تلو راتلو ریډیو ته او بیا په 92 کې بیا زه پی ټي وي ته لاړم. په 92 کې پی ټي وي ته لاړم نو دا کوم غزل چې ما ویل دا زما ړومبی غزل پی ټي وي دا ما ویلو د شوکت صاحب په سرپرستۍ کې هغه پروډوسر جی بالکل اوس الله دې وبخښي اوس وفات شوی نو د هغې سره ما ویلو بیا داسې نور 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 لکه مطلب دی چې ډېر مزل پکې وشو تر دې دمه پورې لګیا یو په دې کې مطلب دی چې په دې کې مونږ د استادانو نه مو زده کړه کړې ده مونږ خپل هم شاګردان ساتلي دي او استاد زما چې کوم و نو هغه بختیار احمد و د پېښور ډېر ښه استاد و ډېر لوی استاد و الله دې وبخي او د هغه نه علاوه نور استادان هم وو لکه ضمیر استاد او باغیرم او نواب استاد دا لکه زمونږ ځانګړي نومونه جی بالکل دا لکه زمونږ مشرانو رادتي استاد دا زمونږ مشرانو مو استادان مو دي ته هم کتلي دي د دې نه زده کړه کړې ده او بیا د هغې نه بعد بیا مونږ سره ډېر شي شاګردان پاتې شوي دي چې زمونږ څه زده وو هغه مو ورته ښولي دي او بس لګیا یو او لاول شاګرد مې دلته کې په دې ځای کې ناست دی دا فرمان دا چې دی ذکر جی کړی دی بالکل دا زما شاګرد دی او مطلب دی چې الله دې وله همت ورکړي او سره د ټولو یارانو سره ټولو محفلیانو او دم مطلب دی چې بلا شاګردان اوس پیدا کړي دي. تاسو سرجي لکه په موسیقۍ په دنیا کې تاسو د چا نه زیات متاثره شوي یې داسې که نه د چا نه لکه ما خو مخکې پیل لکه ما رباب په غږ او جی رباب په ما غږو زه د رباب نه متاثره شوی وم د بختیار او د ضمیر استاد ټیک شو جی او د هغې دواړو نه به ما زده کړه کوله. ټیک شو جی بختیار هم استاد و ضمیر هم استاد او هسې لږه ډېره زده کړم د باغیرم استاد نه هم کړې ده جی خو بیا ورسره زه بیا لکه د سندرې شوق ما کو د سینګینګ نو ما یو ورځ استاد دی الله وبخي مونږ ناست نو هغه په مخ کې ما یو غزل وي ما ته بل چا وویل غزل ویل ما غزل ویل هغه ما ته ویل چې داسې کار وکړو ویل لیک باجي سره ویل هغه وایي ته خو سینګر یې نو بس بیا باجي سره به مې لکې ګوتې والې راوالې او هلته سینګینګ هغه شو وکړو نو هغه رباب بیا له غونډه کې وروسته شو سینګینګ له لکه توجه ورکړه که نه بیا داسې نورو استادانو سره پکې میلو شو لکه احمدګل استاد سره خیل محمد سره شاه ولي سره نو هغې هم لکه ما ته دا دغه وکړو چې یاره ته لکه باجي سره توجه ورکول استاد جي مونږ ګورو که نه چې نن سبا د موسیقۍ دا روح لږ بدلېږي که نه لکه نوي آلات راغلي دي نو تاسو دغې او د دې برعکس څومره فرق محسوسوئ په دواړو که نه په دې کې ډېر زیات فرق شته پکې جی ډېر زیات فرق دی پکې دومره فرق دی چې په خدای باندې یقین وکړئ چې صحیح خبر را باندې وکړي د موسیقۍ بیړۍ غرق کړه جی د شک نشته بالکل بیړه غرق کړله بالکل جی تباه کړله تباه کړه ځکه چې دا اوس کوم سیزونه راوتي دي یا په کوم شکل باندې سینګینګ دی نو مطلب دی چې سینګینګ نشته هغه شور شغه پله نشته دی نو شاګردي نشته جی خو بس مطلب دا دی یو هلک روزي لوی لوی ویښته پرېږدي یا د یو سیټ ته یې کټ کړي بل سیټ ته یې اوږده کړي
او یو پینټ واچي او شرټ واچي جینز او یو غانه نی مزده کی هغه په ټریک باندې دی بس هغه سنگر نه هغه د ټریک سنگران دي نو هر کله چې داسي او کولاو لکه ژوندو سازونو سره کېنه نو په خدای دې کې هغه وفوم نشي کولی ټول د ټریک سنگران بالکل جی الله هم خوشاله ساته جی او الله در باندې د حیا صدر خور کا او الله هم په صحت روغ ساته چې هم دغه سي خوږی خوږی غزلې سندره د نورو ارزه کې چې نو ګلو سي او الله قدر ورکا ډیره مننه جی ډیره مننه خایچی مزرخری رقیبان بمی دزرخی بسخری لگ دیدن مزرلور کچی خوشحال شی دا بدبخت را لطولش پا مزغخری زبی زکشم دوکا سرا دا اقلا او مخلص او گندنا دیر پاخخری هغه کیږي حقیقت دی اسرار حسینی ونی انتظار نظر مینا پوزو او پزارو نکیږي پخپل لبوشي پکې دون کیږي مینا پوزو
زړه کړلو ګذر بیا بیلتان مې لمبې بلې کړې په سر بیا مالا نوم دا شکې غستې نه خدای راته راجمع کړو لښکر بیا پس د مرګه به بیا پس د مرګه به بیا د تا قربان کړم که صورت مې خدای پیدا کړي په محشر رقیبانو چې تړل په زنځیر